الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وما له من الأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أول سابق إلى الخيرات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والكرامات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلنا اویریږي په حق یې سره څومره احکام او مسائل چې تاسو واوریدل او یا اوري په دې باندې ښه ځان پوهه کوي او دا په خپل عملی ژوند کې راولي. په دې کې ډېر لوی خیر او تاسو لپاره ډېر لوی فلاح او کامیابی وي. دوستانو ورونو، موږ د شعبان المعظم لپاره د زکات متعلق درسي پلان جوړ کړی وو. د الله په توفیق او امداد سره هغه پلان تقریبا ختمېدو والا ده. بالکل د پلان ټول اجزا مکمل شوي. نن د پلان مطابق د خپل پروګرام د خپل پلان تکمیلو په څو متفرقه مسائلو باندې. اصلا د پلان اجزا ختم دي، د پلان تکمیل کوو په څو متفرقه مسائلو مربوط د زکات پورې. نو ان شاء الله نن به د زکات ټول مسائل ختم شي چې څومره ضروری او بنیادی او غټ مسائل او تاسو لپاره زموږ په نظر باندې مناسب او هغه وړاندې کړل. بیا به دا مسائل لن ناراضي او ضرب ناراضي، ځکه چې نور ډیر افغان او ډیر مهم مسائل مخکې پراته دي. هغه ان شاء الله تاسو وړاندې کوو. متفرقه مسائل د زکات مربوط. اول زکات بخپل ورکه غوړه ده او که پاچاته ورکه غوړه ده. په دې کې د علماو ګڼ احوال دي د آیاتونو او د احادیثو پرانا کې. کچیرته د مال پټ مال وي، یعنی سره سپین وي او پاچا باندې ته مطمئن نه، هغه د عادل نه وي، با انصاف نه وي، خیانت کوي په مال کې، نو په پټ مال کې غوړه ده د خپل ورکي مستحقین ته خپل ورکي. او کچیرته پاچا لکه عادل او انصاف کیو او یا هغه کسان راولېګل موظف کسان، نو کوغه ته ورکي دام روا ده. ځکه دواړه خواته دلایل استه. خذ من اموالهم صدقه التمغراغي یو تو خذ من اغنیائهم وترد على فقرائهم. نو لدی آیات معلومیږي چې پاچا ته روا ده د مال واخلي وغه مصرف. خو دا کوم آیات چې ما اوس تلاوت ک والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. دغه مالداران او مؤمنان هغه خلق دي چې د دوی لپاره د سوال والا او هغه څوک چې له خیر نه محرومي، د دوی په مال کې حق ده. چې د چا په مال کې حق وي هغه خپل ورکولای شي. نو د دوه دلایل پرانا کې کچیرته مال پوشیده وي غوړه ده د خپل ورکی، او کمال ښکارا وی لکه چې فصلونه دي او مواشي دي حیوانات دي، نو په دې کې غوړه دار چې پاچاته ورکی واقع تقسیم او په هغه کې بیا چې پاچاته ورکی تهمت هم سړي باندې ناراضي. علا کل حال دي کې ډیر جدي خبره نشته. که پاچا نه مطمئن وي او څوک د زکات محکمه او هغه ته ورک دام روا دي او کړي خپل ورک دا هم روا دي. د عثمان رضی الله عنه ته زمانی پر ټول به حکومت جمع کول، خو چون کې د عثمان صاحب په وخت کې د اسلام لمنه ډیره پراخه شوه، نو عثمان صاحب لک هغه وکړ قسطان سستوب ک ډیر جدي نه نیول، ځکه دا جمع کول د تنظیم برته تقسیمول دا ډیر لوی کار غوښته، ځکه د اسلام لمن ډیره پراخه و. نو هغه لک ویلې سره دې بارے کې ډیر زور مور کوي چې سړی خپل ورکی وردی کې څه مشکل پکې نشته. نو دواړه روا دي. دا یو متفرقه مسله. دومره مسله په زکات کې یو څوک وکیل کې د ما د زکات واخله د فقیرانو باندې تقسیم کړه، دا روا ده که نه روا ده؟ بالکل روا ده. بالکل څنګه ده؟ بالکل روا ده. البته دا وکیل به داسې سړی ته به سل په سل پې متیقن وي چې هغه په دې تقسیم دی زکات کې خیانت نه کوي. خو چې ته زکات را بیلې او وکیل ته ورکوي، په دې وخت به زکات نیت کوي. دا شرط ته خامخا دا څوک چې وکیل جوړوي دا ورکوونکی دا نیت د زکات کوي. بیا که وکیل د ورکولو په وخت کې د زکات نیت وکړي که ونه کړي دا پروا نه کوي، خو دا د ورکوونکي به د زکات نیت وي دا به ورکوي، هغه به تقسیموي. بیا مختلفه خبره ده چې دا وکیل جوړ کړي څه خاص کسان ورته وښیي ورکه
یا ورته وایي چې تا ته څوک مستحق کار ورکړه، نو که خاص کسان یې وښودل وکیل مکلف دا هغو ته بیا ورکوي. او که ورته ویلې چې چې تا خوښوي ورکړه، نو بیا هغه هر چا ته ورکولی شي، حتی خپل زوی خپلې ښځې ته ورکولی شي که فقیران وي، خو خپله به نه اخلي، خپله به نه اخلي، خو ښځې او زوی ته یې ورکولی شي، څه مشکل پکې نشته. خو د ورکولو وخت کې به شي کوي زکات کوي. نو په زکات کې وکالت صحیح ده، دا بالکل روا ده، څه مشکل پکې نشته. دا دومه مسله. درېمه مسله نوع عدد مال دی ورکولو. داسې مال ورکوي زکات کې، دا به څه رقم مال وي؟ په دې کې دوستانو ښه وضاحت ته پرې راغلی، څه مشکل پکې نشته. غوره خو دا ده چې په کوم جنس د مال کې زکات فرض شوی وي له همغه جنس نه زکات ورکړه. په سرو کې سرو ورکړه، په سپینو کې سپین ورکړه، په اوښانو کې اوښان ورکړه. غوره دا ده. خو که دا ورنه کړي، د دې په عوض کې قیمت ورکړي، دا هم روا ده. بل جنس ورکړي، دا هم پکې روا ده. لنډه قاعده دا واورئ، لنډ عام قانون، جنرال قانون، هر هغه شی چې په عام صدقه کې ورکول روا دي، نو هغه په زکات ورکولو کې څنګه دي؟ روا دي. په تا باندې د کالیو د جامو زکات در باندې ده، په دې کې ته کالی ورکې دام روا ده، نغد ورکې دام روا ده. یو بل شی پسه پکې ورکې، اوښ پکې ورکې دام روا ده. یعنی هر هغه شی چې په نفلي صدقه کې ورکول کېږي، هغه د زکات په عوض کې هم څنګه کېږي؟ ورکول کېږي. څه مشکل پکې نشته، وسعت ده په دې کې، بالکل څه خاص پابندي پکې نشته. دا درېمه مسله وکړم. څلورمه مسله، آیا د تا لا کونج کې چې چا باندې زکات فرض شوی، له دې جنه بل ښار ته بل کلي ته زکات وړل روا دي او که ناروا دي؟ په دې کې دوستانو عامه خبره واورئ. بهتره خبر دا ده چې مالدار چیرته اوسیږي، دا زکات په همغه کلي په همغه ښار کې تقسیم کړي. دا بهتره خبره ده. البته که چیرته د کوم ځای کې چې د باندې زکات فرض شوی وي، چیرته یې د مال ده، که له دې نه علاوه په بل ځای کې ډېر زیات مستحقین وي، یا د خپلوان په بل ځای کې وي هغه زیات مستحقین وي، یا چیرته ډېر صالحان او نیکان خلک د یاد ونقلوي، دا هم روا ده. خو بې ضرورته چې له دغه نه هلته بل چېرته ډېر زیات مجبوره خلک نه وي، ډېر زیات صالحان نه وي، د تا خپلوان نه وي، نو بیا غوره دا ده چې په دا کونج کې تا باندې زکات فرض ده، په همدې ځای کې به څه ورکوي؟ زکات ورکوي. همدلته به تقسیموي. خو که چېرته د ضرورت له وجې نه، یا د اصلاح له وجې نه، یا د خیر نیت باندې بل چېرته وي چې دا هم څنګه ده؟ دا هم روا ده، څه مشکل پکې نشته. په دې کې د صدقې فطر کې یو ډېره حساسه مسله ده. زه اوس نه وایم، بیا به انشاءالله رمضان کې ما ته رایادوئ چې هغه حساسه مسله څه وه چې چا باندې صدقې فطر واجب سي، د کوم ځای د نرخ مطابق به صدقه ورکوي. د مثال په ډول د یو سړي زمون ماشومان دلته دي، دی په امریکا کې ده، د امریکا په حساب باندې به صدقې فطر ورکوي، که د افغانستان په حساب باندې به ورکوي. دې کې مستقل بیان دی، به درته وایم. هغه وخت کې درته وایم چې اوس هم د ذهنه ونوځي، موږ وخت ضایع نه شي. دا څومره مسله وه زموږ؟ څلورمه مسله. پنځمه مسله، که چېرته باغیانو، قطع طریقو، خوارجو یا ظالم پاچا په تا باندې حمله وکړه، په تا یې غلبه وکړه، او ویې ویل راکړه زکات او عشر، او په زور یې دنه زکات او عشر واخیسته. دا په زکات او عشر کې حسابېږي او که نه حسابېږي؟ یعنی یو چا در باندې غلبه وکړه، خواب نمیخواهم ولی خواب نیست اینجا، درست میشه می درست تکیه نکوشد. که چا در باندې په زور غلبه وکړه او زکات یې درنه په زور واخیسته، دا په زکات کې حسابېږي که بیا ورکوي؟ که تا نه چا زکات په زور واخیسته یا عشر په زور درنه واخیسته، او تا د ورکولو په وخت کې زکات نیت وکړو، نو دا صحیح ده. دا څنګه ده؟ صحیح ده. البته زمونږ احناف علما وایي که چېرته ته د خپل ځان او د الله په مابین کې معامله کوي، ځکه هغه خو باغیانو یا سرکشو په زور درنه اخیستې، نو که ګواري یې ورکړې دا غوره خبره، او که یې ورنه کړې څه خبره نشته. چې هغو ته واخیستل دا ټیک خبره ده. دا څومره مسله وه؟ پنځمه. شپږمه مسله، په چا د قرض ده، او ورته ووایه چې زه هغه قرض په زکات کې در منجوره، هغه قرض په زکات کې ساقط کې دا روا ده که ناروا ده؟ نه، دا نه ده روا. ځکه په زکات کې څه شرط ده؟ تملیک، ملکیت ورکول. تا خو چې هغه قرض ورکړی، هغه خو د قرض په نیت ورکړی، اوس تا بخشش تا خو چی ور نه کړل کنه، تملیک دې دی ونه کړي، هغه صحیح ته د زکات شی ور نه کړل په لاس کې، دا صحیح نه ده. چاته زکات وربخل، چاته قرض په زکات کې وربخل، یا کسی را در قرضش در زکات منجوره کردن جایز نیست. البته علما میگن که زکات به رشوتی
خو شرط و دواگاری و حیله بازی نکنی. زکات برشبتی که دادی باز برش بگو مثل عاجزانه که حالی خو پیسه داری هم قرض مرا خو بده باز برش بگو. ایتو نکنی که ما زکات برت میتم به این شرطی که بری ما چی بتی قرض مرا پد. نه ایتو نه. در اسلام دوکابازی و چال و چالاکی و حیله بازی نیست. زکات برش خوب میپامی مستحق از غریب است. زکات برش بتی باز عاجزانه برگی که حالی خو مالدار اسی پولدار اسی قرض مرا خو اگر داد بسیار خوب، اگر نه داد هیچ کافی نیست. راضی ان شاء الله روان دی خبر راضی. خب صحیح شد. درباره قرض فهمیدین که بسیار مردم دی بارا پرسان میکنن زکات بده باز از پیش چی بخوای قرض از پیش بخوای. این چندم مسئله بود. ششم هفتم مسئله تکس امروزی که از طرف های حکومت سر مردم وضع میشه آیا ده زکات منجرا میشه یا نمیشه؟ ابدا نه. ابدا نمیشه. تکس چیزی علیده است، زکات چیزی علیده است. منافع تکس علیده است، منافع زکات. مقصد زکات یکی است، مقصد تکس چی است؟ مصارف زکات علیده است و مصارف تکس. زکات و تکس ابدا با خود روابط ندارد. اگر هر حکومتی که با مردم تکس وضع کند یا در زمینش یا در مالش این زکات منجورا نمیشه. چرا؟ زکات عبادت است. زکات یک مقدار معلوم است از طرف خدا در وقت معلوم، اندازه معلوم، در مالهای معلوم که ما بر شما کرکی گفتیم و مصارف زکات معلوم است. زکات عبادت است. زکات یک وقت و یک اندازه مقرر داره که از طرف کی وقت مقرر شده از طرف خدا. تکس این منافع دولت است. از طرف حاکم وقت مقرر میشه، یگان وقت زیاد مقرر میشه، یگان وقت به خاطر یک چیز مقرر میشه، یگان وقت به خاطر و تکس عبادت نیست. او زکات چی است؟ عبادت است. پس همین تکس های مروجه نشته. اسلامی نظام کې یوازې زکات. جمله شده مجموعه پیسو نه په خپل سر باندې زکات ورکوي دا یا دا بالکل په خپل سر معنا یعنی به زور به زبردستی مطلب هغه جمله شده مجموعه پیسو نه زکات ورکوي نه به زبردستی یا به رضایت. رضایت که باشه خو هیچ گپی نیست. خو به شرطی که او آدم صالح نیکوکار باشد. چرا در از طرف حکومت که به خاطر جمعواری کس مقرر میشه دو علم تقوا عدل و انصاف کل شرط است. مردمای صالح باید مقرر شود. چرا این بسیار یک موضوع حساس است. مردمای فاسق و فاجر و بی‌بندوبار و ظالم و که علم نداشته باشه درباره زکات او باید سر جمع کردن زکات مقرر نشود. عالی همی حکومت هایی که مثل در پاکستان بسیار رواج است بانک ها از در پرتب اکاونت های خود مدام چی میکنن مال از پیش وضع میکنند. اگر بر رضایت باشد و واقعا او به مستحقین برسه کدام مشکلی نیست. خب ما خو عالی گفتم اگر یک کسی به زبردستی است تو مال بگیره به زور از پیش بگیره تو در وقت دادن نیت زکات کدی صحیح است و اگر باز دادی بین تو بین خدا چی است یک کار خوب است. اگر ندادی چی گپی نیست. پس موضوع ما چی بود؟ تاکس و زکات اندو هیچ تفاوت یک اعمال جداگانه است. یکی با دیگری تاکس در جمله زکات حساب نمیشه. این موضوع چندمی ما بود؟ هشتم یک کسی مال دارد صاحب نصاب است سال سرش پره شد بالکل هر چیز تیار است که باید زکات بده تا که میته پیش از دادن مرد زکاتش ساقط شد یا سرش است. جمهور علما میگه که زکات ساقط نمیشه این گناهگار است باید بده. از ترکیش باید شوند از ترکیش باید داده شود. لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله میگه که نه اگر وصیت کرده بود که این سر ما زکات است سال پره شده ما بالکل وقت ادا کردن زکات است اما زکات مرا از مال ما بتین اگر وصیت کرده بود از ثلث از سهم حصه مالش چی میشود باید بده برش و اگر وصیت نکرده بود زکات ساقط است. چرا؟ زکات یک عبادت است. عبادت نیت میخواد نیت نیستی خو مرد بیچاره
و در عبادت چی شرط است؟ نیت شرط است. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه که اگر یک کسی پیش از دادن که هر چی شرایط پر شده خود دادن مانده مرد، میگه زکاتش ساقط است اگر وصیت نکرده بود، و اگر وصیت کرده بود از سیوم حصه مالش چی شو برش داده شد. این هشتم گپ ما بود. نهم گپ ما و گپی که بسیار مهم است، بسیار حساس است. در زکات حیله و حیله بازی کردن حرام نارواست. مثلا تو مالک نصاب هستی، پیسه داری که همین وقت سال نزدیک شد، پیش از پر شدن سال ایره برای نواسی خود بخشش کنی، بگی بشی هم 1 لک پاس تو 1 لک دلار داری، آلی خوب میفهمی که سال پره میشه که همین سال 5-6 روز مانده، ایره برای نواسی برای بچی خود چی کنی؟ بخشش کنی. به خاطر چی؟ که زکات ما بیرون شوم که زکات سر من بیا، یا سر یک کسی امتر سرسری پروختی، یا یک چند روپیش کشیدی مصرف کردی که نصاب کم کردی از اون نصاب، یا گوسفند داشتی او را به شتر بدل کردی که نصاب بدل شوه، سال بدل شوه. چرا ما گفته بودیم در مواشی که یک جنس به دیگر جنس بدل شوه، باز سال نو بکار است. چی بکار است؟ اینی حیله بازی در زکات چی است؟ حرام و نارواست. باید کسی در این باره حیله بازی نکنه که اکثر مردم کنه. ان شاء الله امید ما خو هستیم و ما یقین داریم با مسلمانان که کار نکنه. خب بعضی مردمی که بسیار ماده پرست باشه اگه کار کنه، از خدای خود حیا کنه، این کار نکنه. و اگر شما خدا نخواسته متر پیش شوین، ابدا درباره ازی که تو خدا از زکات دادن خلاص کنی، این حیله بازی را باید بالکل نکنی، حرام و نارواست. این چندم نهم. این بود مسائل متفرقه درباره زکات. عالمیان چند آداب و چند ممنوعات درباره زکات. در زکات اساسی منع و اساسی ناروا کاری است که تو زکات دادی، با سرش احسان بالا میکنی یا او را سرش ضرر میرسانی یا احسان سرش ثابت میکنی. سر ازی هم زکات چی میشود؟ از بین میرود. ولا تبطلوا یا ایها الذین لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذى. شما اعمال خدا به احسان بار کردن یا به ضرر رسیدن باطل نکنین. هر کسی که برای کسی زکات بده با چی میگه برش بیا بچا مکار منو بکو بیا ازم زکات بده او بچا که کسی بگه تعبیر و زکات به میدان عالی بفیشلی ما گپ میزنی. اینی گپای تانه دادن و اثبات کردن و ثابت کردن و احسان بار کردن سر ازی هم زکات چی میشود؟ از بین. باید کار نکنید. این اساسی گپ است. دیگه مستحب است که زکات باید بسیار به خوشحالی داده شود. زکات باید بسیار به و مال خوب داده شود. از طرف حکومت که کس میایه باید اون مال درمیانه را بگیره. خود تو از طرف خود که میگی اما مال خوبه، بسیار به خوشحالی نفس و اما مال خوبه برش بگی. یعنی و خصوصا که میدادی در این وقت تو دعا کو که می کسی داده اون دعا کنه. تو دعا کو که یا الله امی زکات برای ما غنیمت بگردان، ایره برای ما تاوان نگردان و در عوضش برای ما چی پرتو؟ برکت پرتو. که برای کسی دادی اون بگوید خداوند اجر تو رو بزرگ کنه، خداوند می مال تو برای چی برتا؟ این هم کلش مستحبات است. مستحب یکی صدقه نفلی است. صدقه نفلی بهتر است به اتفاق علما که پوت داده شود. صدقه نفلی چی است؟ بهتر است که باید پوت داده شود. اما در صدقه فرضی کم سخن ها است. زکات میتی بهتر خویی است که پوت بودی پوشیده. چرا یکی در این ریا نمیه و اما کسی که میگیره اون احساس ذلت نمی کند، اون احساس کهتری و کمی نمی کند. و اگر تو غنی بودی به خاطر نشان دادن برای مردم که این زکات بتم شما هم بتن، به خاطر تشویق مردم اگر علنی بودی بازم چی است؟ بازم جایز است. این خلاصه این بنیت معتبر است. اگر در نیت ریا نبود، خودنمایی نبود و تکبر و کلانی نبود، بهتر است که چی کنی؟ پوت بودی. و اگر نیتت بالکل صفا بود، اگر اشکارا بودی به خاطر تشویق مردم، بازم چی است؟ بازم جایز است. لیکن بالاخره علما آخر میگه که مال پوت که مثلا طلا و نقره است بهتر است که پوت بودی و مال اشکارا مواشی و حیوانات بهتر است که چی کنی؟ که علنی بگیری. و همچنان مستحب است که مال برای اتر یک کسی بدی که اقلا خدا پرست باشد. یک کسی غریب است نماز میخوانه، دیگه غریب است نماز نمیخوانه، پودر میزنه. بهتر مستحب برای کیست که برای کی بود؟ برای کسی که صالح نیکوکار باشد، برای دین خیرش میرسد، برای اسلام خیرش میرسد، عبادت میکند، نسبت به او آدم که فاسق و فاجر است بهتر است که برای ازی بودی. بسیار امنیت بسیار مهم است. یک پودری را یک چرسی را میتی با این نیت که او از پودر و چرس منع شود، باز بهتر است که برای ازی بودی.
خب به این شرط که او خدا کنه به زکات تو چشم از او را بگیرن و چی شود از زکات و چی خود منع شود. این جایز است، بالکل جایز است. و همچنان مستحبی است که خصوصا امام ابو حنیفه برای بسیار تاکید میکنه که برای فقیر قدر مال پرت که او را سوال غنی کنی، که سوال نکنه، محوایجش چی شود رفع شود. این مستحب است که همه مال برش، خصوصا برای مردمایی که کار خیر میکنن، کار نیک میکنن، صالح باشن، بهتر است اگر هر جای باشه، اگر در شهر باشه دیگر جای باشه، اگر برای ازوبت این مستحب است درباره زکات. این بود حضار محترم بسیار به طور خلاصه و مختصر احکام مربوط و احکام متفرقه درباره زکات. جناب رئیس صاحب گفت که ما خیلی گفته بودیم که صدقه و زکات تقریبا الفاظ مترادف است. چرا در قرآن برای زکات چی گفته؟ اینما صدقات گفته. صدقات و زکات یک چیز است. خو صدقات نفلی و فرضی، صدقات نفلی عام خیرات، این برای هر کس جایز است. و صدقه فرضی که زکات است، این و شرایطی که ما گفته بودیم، اما 8 قسم برای ازواج جایز است، برای دیگر جایز نیست. یکی عشر است. جناب رئیس گفت که تو علمی بحث کردی امکان داره مردم نفهمیده باشند. زکات عشر زکات است. خب فرقی چیست که برای اموال منقول چی استعمال میشه؟ زکات. و برای اموال غیر منقول یعنی برای زمین از اینکه چیزی میبره برای چی استعمال میشه؟ عشر استعمال میشه که این عشر عین زکات است. خب عشر این زکات زمین است، این زکات میگم این زکات مالی منقوله، مثلا حیوانات و طلا و نقره. اگر نه عشر زکات عین چیز است. خب عشر خاص برای چی استعمال میشود؟ چیزی که زمین و از درخت خارج میشه. این بود حضار محترم تمام مسائل که به نظر ما خدا برای ما معافی کنه اگر ما که تقصیر کرده باشم که چقدر برای ما مناسب معلوم میشه که برای شما بگویم و ضروری بود برای شما گفتیم. مسئله ختم شد بالکل مکمل. صبح 28 شعبان است. رمضان چه قسم ما روزه بگیریم؟ برای ما چه قسم ثابت شود که رمضان آمد؟ یا رمضان خلاص شد؟ علامه آمدن بر رمضان چیست؟ درباره رؤیت الهلال ماه دیدن آیا برای مطالعه اعتبار است؟ هر کسی ما را ببینه باز روزه را بگیره یا یک کس دید دیگه بس است؟ چه قسم کنیم؟ آیا یک روز آفتاب نبود آسمان ابر بود به اون روز روزه گرفتن که روز شک میگه روزه گرفتن جایز است یا ناجایز است؟ مثلا خلاصه داخل شدن ماه رمضان و خارج شدن ماه رمضان که این مسئله رؤیت الهلال میگه روز شک هر چیز، این تمام مسائل ان شاء الله صبح تشریح میشه طبق پلان ما و شما که ما جور کرده بودیم. چرا این بسیار حساس است. صبح 28 است، روز چهارشنبه 29 است، روز پنجشنبه مطابق جمتری و مطابق فیصله امارت اسلامی روز پنجشنبه چی است؟ امکان داره که سعودی پیش شود یا امکان داره اگوا پورا کنن. چرا وا امروز 28 است اگوا پورا کردن امکان داره روز چهارشنبه از وا چی شود؟ روزه شود. خو از امارت بالفعل هم فیصله کردن تو باش که هلال کمیټی چی میگه. صبح بخیر مسئله رؤیت الهلال یعنی آن مسئله ای که دخول ما و خروج ما را ثابت میکنه. این ان شاء الله صبح میگم. آمد امروز چهارشنبه که 29 شعبان است، این یک روز بسیار حساس است. در روز 29 شعبان عادت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که صحابه را جمع میکرد، یک خطبه خاص برش میگفت، یک خطبه خاص درباره رمضان میگفت. این بر روایت سلمان رضی الله عنه یک حدیث بسیار دراز است. روز چهارشنبه ان شاء الله مطابق هم عمل کرده رسول الله که در روز 29 شعبان برای صحابه کرام یک خطبه کلام میگفت. اما خطبه را ما برای شما ان شاء الله خداوند توفیق نصیب کنه که او رحمت البشر و برای شما چی میکنم؟ تلاوت میکنم که تا پورا اتباع رسول بیاید. رسول الله با 29 شعبان خود برای خواندن، ما ان شاء الله با 29 شعبان برای شما که روز چهارشنبه میاد. خود صرف ترجمهش روز چهارشنبه میکنیم. برای حدیث میخوانم با چیش میکنیم؟ فقط ترجمه، دیگه تفصیل نمیکنم. باز الحمدلله ریاست دعوت ارشاد پلان برای رمضان آماده ساخته، خوب پلان دقیق و همه‌جانبه و پرشمول در پرتو امی حدیث که ما روی چهارشنبه میخوانیم. امی حدیث سلمان عنوانش است خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان یعنی 29 فقال قد اظلکم شهر عظیم مبارک کلان. یا حدیث ان شاء الله بر شما میخوانم. باز در پلان رمضان ما در پرتو امی حدیث سلمان
و دیگه احادیث مبارکه پلان رمضان ترتیب شده ان شاء الله باز دقیق بر شما همین روز 20 شد یا 30 شد بر شما پیش میکنیم و مطابق از پیش میریم. خو حال بالفعل ما تابع سر پلان کار عمل کار نمیکنیم. چرا پلان ما آماده است به مقام که مقام بیا او را منظوریش بده تا که نظر تیر نشه ما باز عمل کرد نمیتونیم که رئیس عمومی بیا او را ببینه او را بسنجه که چی است چی کنیم در رمضان چی قسم کار کنیم. این ان شاء الله باز بتان میگم سو و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا وکړو یا الله ته موږ د زکات مبارک چې څومره مسائل بیان کړل یا الله دا ټول په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. دا د اسلام یو رکن او د اسلام دریم رکن یا الله په دې رکن باندې زموږ د کارمندان پوها کړ. د اسلام په ټول ارکان باندې یا الله موږ ته پوره پوها نصیب یا الله ته زموږ رب ته زموږ خالق چې تر اوسه پورې موږ څومره نیک اعمال کړی دا په خپل دربار کې قبول کړي او چې زموږ څومره عمر پاتې یا الله دې مزید د زیات نیک اعمال توفیق موږ ته نصیب کړي. یا الله رمضان موږ ته خیر او عافیت را ورسوه. یا الله رمضان موږ ته خیر او عافیت را ورسوه او پر رمضان دی حق دی ادا کول موږ ته توفیق نصیب کړي. یا الله زموږ او د رمضان دی عبادت په مابین کې هیڅ قسم رکاوټ او مشکل ما پیدا کړو. وصلی الله تبارک وتعالى علی خیر خلقه.